محترم حاضرینو، الله تعالی د ټولو مخلوقاتو خالق دی، الله تعالی د ټولو مخلوقاتو رازق دی، الله تعالی د ټولو مخلوقاتو مالک دی. د مخلوقاتو کې چې کم څوک د عدم سره وجود ته راځي دا د الله تعالی په قدرت سره راځي او پر دې باندې د الله تعالی د علم احاطه ده، او چې کم څوک د وجود سره د عدم پر طرف باندې سفر کوي دا هم د الله تعالی په قدرت سره دی او دی باندې د الله تعالی علم محیط دی. ځکه د الله تعالی دومره زیات صفات دي او د الله تعالی د صفاتو دومره زیات کثرت دی که چیرې د دنیا درخت ټوله قلمونه سي او د دنیا دریابونه څو ټوله رنګ او سیاهي سي او بیا په دې قلمونو باندې او په دې سیاهي باندې د الله تعالی د صفاتو لیکایي او د الله تعالی د صفاتو عدد او د الله تعالی د صفاتو شمار روان سي. یو وخت به داسې راځي چې ټول قلمونه به مات سي او ټوله سیاهي به ختمه سي، لیکن د الله تعالی د صفاتو لیکل، د الله تعالی د صفاتو شمارل او د الله تعالی د صفاتو ځان ته معلومول دا پای ته هیڅوک نشي رسولی، نه هیڅ کله رسېدلی سي، نه هیڅ کله څوک کولی سي، نه د چا د وس خبره ده، نه دا د چا پتوان کې راځي. د الله تعالی په صفاتو کې د الله تعالی یو عظیم صفت هغه دا دی چې الله تعالی قدردان دی او د الله تعالی صفت قدردانی ده. قدردانی څه ته وایي؟ قدردانی هغه صفت دی چې کله یو څوک پر یو چا باندې ډېر مهربانه سي او د هغې سره ډېر رحم او محبت وي، نو د هغې د محبت په خاطر باندې د هغې عمل نه ردول او هغه عمل کوونکي انسان ته د ده د توقع څخه زیات د ده سره د احسان او د نیکۍ معامله کول، دې ته ویل کېږي قدرداني. چې کله ستا د یو چا سره محبت دی او د محبت په خاطر باندې د هغې هر عمل تا ته قبول دی او د هغې د هر عمل په بدله کې د هغې د توقع د تمې څخه زیات د هغې سره احسان او نیکي کول، دې ته ویل کېږي قدرداني. نو الله تعالی یو صفت قدردانی لري او الله تعالی قدردان دی. د الله تعالی سره د بندگانو د اعمالو ډېر زیات قدري او الله تعالی د بندگانو پر اعمالو باندې د بندگانو د توقع د امید خلاف د هغې څخه زیاته معامله ورسره کوي او د هغې څخه زیات اجر و ثواب ورکوي. که هر څومره کوچنی عمل دی، که هر څومره معمولی عمل دی او که هر څومره کم عمل دی، چې کله بنده د الله تعالی د رضا دپاره وکړي نو د الله تعالی دربار کې هغه ضرور قبول دی. د دنیا د بادشاهانو یو دستور دی، د دنیا د حاکمانو یو طریقه ده چې کله یو څوک د هغې حضور ته کوچنی او معمولی تحفه پیش کړي نو هغه کوچنی او معمولی تحفه نه قبلوي، هغې د ځان دپاره استخفاف بولي، هغې د ځان سپکاوی بولي، بلکې د هغو همیشه دا توقع تمنایي چې زموږ حضور ته د لوی لوی تحفې پیشیږي. لیکن د الله تعالی معامله د دې ټولو برعکس ده او د دې ټولو برخلاف ده. که هر څومره کوچنی عمل دی، که هر څومره معمولی عمل دی، که هر څومره کم عمل دی، که هر څومره سپک عمل دی، چې کله یو بنده د الله تعالی دربار دپاره وکړي، د الله د ذات دپاره وکړي، د الله تعالی په حضور کې د هغې قبولیت یقیني. ځکه د الله تعالی اصول او قانون دا دی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، چې کم څوک د خیر عمل د یوې ذرې مقدار وکړي یره الله د هغې مزدوري، د هغې اجر او د هغې ثوابه په خپلو سترګو باندې وویني. نو ځکه د الله تعالی صفت قدردانی ده، الله تعالی د دې خپل صفت په خاطر د بندگانو د اعمالو ډېر قدر لري. کله کله الله تعالی د یو خپل حکمت او مصلحت په خاطر باندې پر یو بنده باندې مشکل حالات راولي، پر هغې باندې مسکنت راولي، پر هغې باندې بیماری راولي او پر هغې باندې یو بل قسم مشکلات او پریشانی راولي، لیکن چونکه الله تعالی ډېر قدردان ذات دی، د هغې پریشانۍ د لرې کېدو څخه وروسته الله تعالی د هغې سره دو چند احسان کوي او هغې باندې د هغې څخه زیات ښه حالات برته راوستونکی دی. ځکه د الله تعالی قرآن کریم کې فیصله ده ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، چې کله سختی راله د هرې سختۍ سره الله تعالی د اسانۍ فیصله کوي او کله کله خو د یوې سختۍ سره الله تعالی پر انسان باندې دوی اسانۍ راولي. چې کله پر بنده باندې سختی راله او د سختی راوستلو ذات هم د الله تعالی ذات دی او د دې سختۍ پر راوستلو کې د الله تعالی حکمت دی
او د خپل حکمت په تقاضا باندې الله تعالی پر بنده باندې مشکل کشي شوی، لیکن بنده په ډېر صبر سره په ډېر استقامت سره د هغې برداشت وکړي او پر هغې باندې صبر وکړي، نو د هغې په بدله کې الله تعالی برته پر ده باندې بهترین حالت راولي. الله تعالی د دې مشکلاتو بهترین اجر او بهترین بدله ول ورکوي. لکه یو شاعر وایي اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی الم نشرح، چې کله سختی در باندې رااله، مشکلات در باندې رالو، نو بیا ته د قرآن کریم د الم نشرح په صورت کې لږ فکر کوه. فإن العسر بین یسرین اذا فکرته فافرح، ځکه الله تعالی هلته د دیوې سختۍ سره دوې اسانۍ لیکلي دي. ځکه عسر لفظ معرفه دی، د اهل علمو اصطلاح دا ده چې معرفه چې دوه واره ذکر سي یو ځل معتبره ده، او د دې په مقابل کې یسر اسانی ده، دا نکره ده چې کله دا معادس نو دوه ځله معتبره ده، نو ځکه د یوې سختۍ سره الله تعالی پر انسان باندې دوه ځله اسانۍ راولي. ځکه د الله تعالی دا اصول دي، د الله تعالی دا قانون دی چې کله بنده عمل وکړي نو الله تعالی به وایي د الله فیصله دا ده چې دې بنده ته به دستي اجر او مزدوري ورکول کیږي. د دنیا په انسانانو کې دستور دی کله یو څوک د خپل کار دپاره، د خپل خدمت دپاره او د خپل عمل او مشقت دپاره کور ته راولي، نو په هغې باندې پوره کار وکړي. لیکن چې کله د هغې د مزدورۍ وصولولو زمانه راسي، نو بیا په هغې کې دی د ځنډو د تاخیره څه کار اخلي. د هغې دپاره د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د الله تعالی فیصله بیانوي چې اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عیرکه، چې در څو پورې د هغې د تندي خوله لا نه وي وچه سوې، نو ته به خپل مزدور ته مزدوري په دې وخت کې بیا ورکوې. لیکن که ستا سره هر څه ستا سره اسانی ده او په هغې غریب باندې د خپل کار وکړې او په هغې باندې د خپل ضرورت پوره کوې، لیکن چې کله د مزدورۍ وخت رالی ته د هغې سره مخ و شاته خبرې کوې، نو مطل الغنی ظلم، بیا خو ستا د طرفه دغه ځنډ ظلم دی. او چې کوم څوک ظلم کوي الظلم ظلمات یوم القیامه، هغې بیا د قیامت په میدان کې د ډېرو تیاریکیو سره مخامخ کېږي. نو چې کله یو بنده د بل بنده مزدوري وکړي، نو مالک ته الله تعالی دا نصیحت او الله تعالی دا ترتیب ورښي او اسلامي تعلیم دا دی چې د هغې د خولې وچېدو څه مخکې به مالک هغې ته مزدوري ورکوي. نو چې کله یو بنده خود د الله تعالی خپله مزدوري وکړي او د الله تعالی د دین خدمت وکړي، د الله تعالی دپاره عاجزي وکړي، د الله تعالی اطاعت وکړي، د الله تعالی عبادت وکړي، نو الله تعالی به هغې بنده ته څومره په تلوار کې خپله مزدوري په کوم شکل باندې نه ورکړي. حالانکه د دنیا د انسانانو دستور دا دی د هغې سره کله صحیح او کله نه وي، د هغې په لاس کې کله د مزدورۍ اسباب پراته او کله نه وي پراته، هغې کله د مزدور هغه مزدوري ورپوره کولی شي او کله د ده سره مسکنات و مفلسي دي. لیکن د الله تعالی د ذات سره دا شی نشته. الله تعالی په هر وخت کې پوره دی، د الله تعالی په هر وخت کې خزانې ډکې دي، د الله تعالی سره په هر وخت کې بنده ته د ورکولو دپاره هر څه. ځکه د قرآن دا فیصله ده ولله خزائن السماوات والارض، د الله تعالی سره د اسمانو د مځکو خزانې ټولې پرتې دي او ټولې ډکې دي او ټولې لبریزه دي. نو ځکه چې یو بنده کله د الله تعالی دپاره یو عمل وکړي او مزدوري وکړي، نو الله تعالی اصول داسې دي چې هغه بنده ته الله تعالی ډېر اجر ورکوي او د هغې بنده د عمل قدر کوي. او قدر دا معنا چې د هغې د توقع څه زیاته بدله وله ورکوي. ځکه د الله تعالی په خزانو کې ما مخکې درته ویل کمی نشته. الله تعالی څه وایي؟ ولو ان اولکم و آخرکم وظاهرکم وباطنکم او ورطبکم ویابسکم وذکرکم وانثى قاموا فی صعید واحد، کچیر ستاسو نارینه او زنانه، ستاسو اولنی او آخری، ستاسو وچ او ناوده انسانان، ستاسو انسانان او جنات، دا ټول په یو میدان کې سره راټول ثم سألنی، بیا زما څخه غوښتنه وکړي، هر یو په خپله ژبه باندې زما څخه ټول ضروریات وغواړي. فاتیتو کل انسان مسئله، زه د دې انسان د هر انسان دا ټول سوالونه او ضروریات ورپوره کړم. لا ينقص ذلك مما عندي كما ينقص المخيط البحر، زما په خزانو کې د دې ټولو ضروریاتو پوره کېدو په خاطر دومره کمی نه راځي لکه یو سړی چې بې پایانه سمندر ته ستن ورننه باسي او ستن چې برته راووځي، نو د دې ستنې د نوده کېدو په خاطر چې په دریاب کې څومره کمی راځي، الله تعالی وایي د دې ټوله انسانیت په مطالباتو په ضروریاتو پوره کېدو باندې زما په خزانو کې دومره کمی هم نه راځي.
نو ځکه د الله تعالی ذات ډېر کامل ذات دی، د الله تعالی صفات بے شماره دي او د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت د قدردانۍ دی چې الله تعالی د بندگانو د اعمالو ډېر زیات قدر لري. او کچیرې د خپل حکمت په خاطر باندې پر بنده باندې مشکلات راولي نو د هغې په بدله کې بیا الله تعالی د انسان سره ډېرې لوی اسانۍ کوي.